السلام علیکم ډیر ویورز. نن به موږ وایو فیوچر پرفیکټ ټینس. نو اول د استعمال باره کې زده کړه کوو چې کله موږ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالولی شو. یوزز فار فیوچر کمپلیټډ اکشن. فیوچر پرفیکټ ټینس موږ د داسې کارونو بیانولو لپاره استعمالوو چې هغه به پر روانه زمانه کې پرفیکټ کیږي، مکمل کیږي. لکه ما به سبا له کتاب لیکلی وي. نو سبا څه شی دی؟ راتلونکې زمانه ده که نه؟ بل کتاب لیکلی وي. د کتاب لیکلو دا کوم کار چې دی دا به مې مکمل کړی وي. نو د لیکلو دا کار چې کومه دی دا به کله مکمل شي؟ سبا له مکمل شي او سبا راتلونکې زمانه ده. نو د داسې کارونو دپاره یا د داسې جملو دپاره موږ څه کوو؟ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالوو. I will have written the book by tomorrow. ما به سبا له کتاب لیکلی وي. همدغه شان د بل مثال ته وګورئ. موږ به په وخت رسېدلي یو. نو د رسیدلو دا کوم کار چې دی مونږ لا رسیدلی نه یو، روان یو، خو چې کوم وخت ټاکلی شوی دی نو انشاءالله مونږ به څه شوي یو؟ مونږ به هغې له رسیدلي یو. د رسیدلو دا کار به مو څه کړی وي؟ مکمل کړی وي. نو داسې جملو دپاره هم مونږ څه کوو؟ فیوچر پرفیکټ ټینس استعمالوو. We will have reached in time. مونږ به په وخت رسیدلی یو. مین ورب and helping verb. په فیوچر پرفیکټ ټینس کې مونږ د ورب تھرډ فارم چې کومه دی هغه به تورې مین ورب استعمالوو. د دې نه مخکې په پریزنټ پرفیکټ کې او په پاست پرفیکټ کې هم مونږ دا خبره کړې وه چې څومره پرفیکټ ټینسز دي په هغې کې د ورب تھرډ فارم یعنې فاست پارټیسپل فارم اف د ورب په تورې مین ورب استعمالیږي. هیلپینګ ورب په فیوچر پرفیکټ ټینس کې will have او shall have به تورې هیلپینګ ورب استعمالیږي. will have د second person او third person pronoun سره استعمالیږي، جبکې shall have چې کومه دی دا زموږ سره د first person pronoun سره استعمالیږي. first person pronoun خو د shall have استعمال اوس ډېر زیات کم شوی دی او د first person pronoun سره هم چې کومه دی will have به تورې helping verb استعمالیږي. shall have چې کومه دی په ماډرن انګلیش کې ډېر زیات کم استعمالیږي، تقریبا نه استعمالیږي. پازیټیو سنټنسز. نو په فیوچر پرفیکټ ټینس کې چې کله موږ د مثبت جملو جوړښت کوو، د پازیټیو جملو جوړښت کوو یا د افرمیټیو جملو جوړښت کوو نو څه کوو؟ اول سبجیکټ د جملې سر کې لګوو، بیا ورپسې ویل یا شل لګوو، بیا هیو، بیا د ورب تھرډ فارم او کوم جمله کې ابجیکټ یا کمپلیمنټ وي بیا ورپسې هغه لګوو. مثلا جلوه به واده کړی وي، چې ته راځې جلوه به واده کړی وي، یا چې ته خبرېږي جلوه به واده کړی وي. نو په دې سنټنس کې زموږ سره جلوه څه شی دی؟ سبجیکټ. نو موږ څه جلوه د جملې سر راوړله، بیا هم ورپسې څه لګولی دی؟ بیا هم ورپسې ویل هیو به تر هیلپینګ ورب لګولی دی، بیا د ورب تھرډ فارم واده کړی وي، میریډ، میریډ د ورب تھرډ فارم ورپسې بیا لګولی دی. جلوه ویل هیو میریډ، جلوه به واده کړی وي. دغه شان دی بل مثال ته وګورئ. ما به ډوډۍ خوړلې وي، چې ته رارسې ما به ډوډۍ خوړلې وي. نو په دې جمله کې ما څه شی دی؟ سبجیکټ آی. ویل هیو ورسره ته هیلپینګ ورب لګولی دی، ځکه چې په فیوچر پرفیکټ ټینس کې ویل هیو موږ څه کوو؟ به تور هیلپینګ ورب استعمالوو. آی ویل هیو ایټن د ورب تھرډ فارم دی، خوړلې وي، ایټ، ایټ، ایټن. تاسو دې ځای کې چې ګرامیټیکل رولز ته وګورئ نو دلته څه لګي؟ شل لګي. تاسو ما وویل چې د شل استعمال ډیر زیات کم شوی دی او تقریبا څه دی؟ نیګلیجبل دی. د دې وجې نه موږ څه کوو؟ ویل ډیر زیات اوس په ماډرن انګلیش کې ویل استعمالوو. آی ویل هیو ایټن. خو تاسو داسې ووایئ چې آی شل هیو ایټن نو هم غلطه نه ده، ټیک ده، ګرامیټیکلی ټیک ده. او کو ډبل آپشن راشي نو بیا شل کریکټ آپشن دی، ځکه چې کیدای شي ستاسو نه د دغې ډیفرنس باره کې معلومات کوي نو بیا شل کریکټ آپشن دی. نیگیټیو سنټنسز. په فیوچر پرفیکټ ټینس کې چې کله موږ د نیگیټیو سنټنسز جوړښت کوو نو د ناٹ اضافه کوو. د ویل هیو یا د شل هیو په درمیان کې د ناٹ اضافه کوو. اول سبجیکټ ولګوو، بیا ویل یا شل، بیا ناٹ، بیا هیو، بیا د ورب تھرډ فارم او کوم جمله کې ابجیکټ یا کمپلیمنټ وي نو بیا هغه. لکه جلوه به واده نه وي کړی، نو جلوه زموږ سره سبجیکټ دی، جلوه، ویل هیلپینګ ورب، ناٹ اضافه هم کړله، بیا هم هیو لګولی دی، بیا میریډ د ورب تھرډ فارم. بل مثال ته وګورئ. ما به ډوډۍ نه وي خوړلې،
I subject, will بیا not بیا have بیا eaten د verb third form. I will not have eaten. ما با ډوډۍ نه وي خوړلې. Interrogative sentences. د interrogative sentences جوړښت داسې دی چې will یا shall موږ د جملې سره راولو، بیا ورپسې subject ولګو، بیا ورپسې have ولګو، بیا د verb third form، بیا object یا complement او د جملې په اخره کې سوال یا نشان لګو. ځکه چې په دې جملو کې په انټروګیټیو سنټنسز کې څه کېږي؟ پوښتنه کېږي. مثلا آیا جلوا به واده کړی وي؟ نو وګورئ دې جملې ته پوښتنه کېږي که نه چې جلوا به واده کړی وي او که نه به وي کړی. ویل نو ویل هم جملې سره راوړی دی، بیا هم ورپسې سبجیکټ جل ولګولی دی، بیا هیو، بیا د ورب تھرډ فارم میریډ، او بیا په اخره کې ساین اپ انټروګیشن سوال یا نشان. ویل جلوا هیو میریډ، آیا جلوا به واده کړی وي؟ بل مثال ته وګورئ، آیا ما به ډوډۍ خوړلې وي؟ وګورئ ویل هم د جملې سره راوړی دی، بیا هم ورپسې آی سبجیکټ لګولی دی، بیا هیو، بیا ایټن د ورب تھرډ فارم، په اخره کې سوال یا نشان. ویل آی هیو ایټن، آیا ما به ډوډۍ خوړلې وي؟ دا یو مثال هم ستاسو پریکټس دپاره درکړی دی. د دې تاسو څه وکئ؟ انګلیش ته ټرانسلیشن وکئ. زه پازیټیو یې داسې دی چې زه به کراچۍ ته تللی یم، نیګیټیو یې داسې دی زه به کراچۍ ته نه یم تللی، او انټروګیټیو یې داسې دی آیا زه به کراچۍ ته تللی یم؟